بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ ډي اف فورکس. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د 3 بلیک کراس کینډل باره کېږو. 3 بلیک کراس کینډل څنګه استفاده کولی شئ او همدا شانتې دې څخه استفادې سره تاسو څنګه یو کنټینیویشن معلومولی شئ چې مارکیټ اوس اپ ټرینډ ډاون ټرینډ کې یا اپ ټرینډ کې کنټینیویشن کوي که نه. خو مګر 3 بلیک کراس چې دی موږ خو صرف د ډاون ټرینډ کنټینیویشن دپاره معلومولو دپاره استعمالوو. نو راځئ چې خپل ویډیو سټارټ کړو. ګوره اول ته عکس کې پکچر درته وښیم. دلته ګوره اول 3 بریکس مطلب 3 مطلب 3 دانې، بلیکس مطلب تور او کراس مطلب یو بل بسره کراس کړي دي. 3 بلیک کراس وایي شو. دلته ګوره دلته په شکل کې دلته خو دا خو منظم شکلونه دا خو یو رقم جوړ شوي. بیا په ګراف کې موږ ایډوانس لیول سره وایو چې هغې کې موږ په چارټ کې څنګه استعمال کړو. صحیح شو. چارټ کې موږ بعض وخت کې شیډو وړئ غټئ دا چې نه فرق کوي یا باډي وړئ غټئ. نو دې خاطره موږ انشاءالله دې ویډیو کې ایډوانس لیول کې بس غږیږو. ښه، دلته اول ما ګرافیکل شکلونه ویستي دي. ګرافیکل شکل ما دلته تیار ویستی دی. زه به دا لږ زوم اوټ کړم. زوم اوټ شو. صحیح شو. دلته به موږ داسې وکړو. واپس به زوم ان کړو سره. ښه، او دلته ګوره مارکیټ اپ سینډ ډاون سینډ ته راغلی. ډاون سینډ کې اوس مارکیټ د ګوره د موږ لږ موو بره کړی دی، خو موږ سره مارکیټ اوس معلومات نشته دی چې مارکیټ به نور هم کنټینیو بر لاندې ځي که نه به ځي. نو هغې د خاطره موږ دلته چې به کوشش کوو چې دا کینډل پیدا کړو. چې دا کینډل پیدا شو موږ سره 3 بلیک کراس کینډل پیدا شو. نو هغې نه پس دلته موږ سره مارکیټ امکان ډېر لري چې ډاون لاړ شي. دی ډاون تللی دی. صحیح شو. موږ ګرافیکل ډاون بوتلی دی. امکان لري بهر هم لاړ شي، برعکس هم لاړ شي، خو موږ صرف د چی په بنا د خپل د سیګنلو په بنا باندې ټریډ کوو. نور چې اپوزیټ ځي سی ځي هغه پسته معامله ده. صحیح شو. نو ځکه چې دا 100% یو خبر هم نه وي. دا چې دی 60% 55% پورې دا اکورسي لري دا کینډل. صحیح شو. لږ به زوم ان کړم زه دلته ځکه چې اگزامپل ما ته یې راغستی دي تر څو ویډیو ډېره اوږده نه شي. ښه، دلته تاسو ګورئ 3 بلیک کراس جوړ شوی. ګوره موږ شیډو سره کار نشته. شیډو پروا نه کوي. باډي مهمه ده چې یو لږ د رخۍ باډي والی لږ یا ډېر غټه وړه هم پروا نه کوي. ګوره دې اگزامپل ګورئ دلته موږ سره باډي وړي دي، خو لکه منظمه باډي ده. نو دې خاطره موږ دې ته 3 بلیک کراس ویلی شو. دې ته 3 بلیک کراس ویلی شو. ښه، اوس بل شی موږ پکې معلوموو، یو ډاون ټرینډ معلوموو. ډاون ټرینډ مارکیټ راغلی دی. صحیح شو. راغلی دی. صحیح شو. کنفرم شو. راغلی دی ډاون ټرینډ لږ وخت ډېر وخت لپاره، خو راغلی ډاون. دلته موږ سره 3 بلیک کراس کینډل جوړ شو. 3 بلیک کراس کینډل نه پس ته اوس ټریډ شي ته لګو. ټریډ چې دی څنګه چې ما د مخکې ویډیوګانو کې ویلي 4 کینډلو پورې موږ چیک کوو، چانس لرو. اولنی، دویم، دریم، څلورم کینډل، هر یو کینډل چې لاندې کلوز شو هغې نه پس موږ ټریډ لګوو. او ټریډ چې دی موږ سټاپ لاس انمن ورکوو. ټیک پروفیټ یو پر دوه ږدو. صحیح شو. یو پر یو پر یو نیم، یو پر دوه پورې ږدو، هغې نه زیات نه ږدو. صحیح شو. ښه، دلته ګوره دلته تاسو ګورئ اولنی کینډل نه دی کراس کړی، بره باندې جوړ شوی دی. بل هم نه دی لاندې کراس شوی، بره جوړ شوی دی. دریم کینډل چې دی بالکل دې سره لږ مخامخ کلوز شوی دی، خو بیا هم سی نه دی کلوز شوی. دریم کینډل موږ سره چې شوی دی لاندې کلوز شوی. ګورئ دا دریم کینډل لکه تاسو خیال شوی دا دریم کینډل د دې بلیک کراس کینډل نه چې جوړ شوی د دریو بلیک کراس کینډل نه لاندې جوړ شوی. صحیح شو. دا کینډل صحیح جوړ شو. دلته موږ ټریډ ولګوو. ټریډ نه پس ته یو پر دوه موږ ټیک پروفیټ ورکړو او سټاپ لاس چېرته موږ ورکوو. ګوره که موږ سره سپیس زیات مطلب 3 بلیک کراس غټ جوړ شوي نو موږ سره بیا سټاپ لاس های ته وروړو. های ته بالکل نږدې وروړو. صحیح شو. او که چیرې بیخي غټ جوړ شوي هغه خو مخکې وایو پس ته اگزامپل دی بیخي غټ جوړ شوي هغې کې بیا بل رقم سټاپ لاس لګوو. چیرته چې واړه جوړ شوي نو هغې کې چې دی بیا د هغې د های نه لږ ذره بره خپل سټاپ لاس لګوو. صحیح شو. ښه، دلته ګوره او سټاپ لاس ضرور دی ځکه دا بار دا خبر ایکسپلینیشن کوم درته. صحیح ګوره دلته موږ ټریډ ولګوو. ټریډ موږ چیک کړئ. سیل ټریډ هم ولګوو. دلته ډایرکټ سیل هم ولګوو. دلته راځو سټاپ لاس هم اتوان ورکړئ. دا د سټاپ لاس هم بالکل د چې دا های ته موږ مخامخ ورکړئ. سټاپ لاس هم های ته مخامخ ورکړئ یا های نه لږ بر هم دلته م ورکوی شئ ځکه چې دا لږ نږدې راځي. صحیح شو. دلته ګوره سټاپ لاس ګوره مارکیټ روان شو لږ بره تللی نور لاندې راغلی. سټاپ لاس تاسو ټیک پروفیټ تاسو هیټ کړی دی. همدا شانتې مارکیټ ګوره ډېر وخت کېږي چې ډاون راغی او ډېر وخت باید تا ته پروفیټ درکوي. پیشن حوصله غواړي. حوصله به ورته کوئ. که بیا هم تاسو وایئ چې نه لږ پروفیټ کوم، لږ پروفیټ کې موتی شئ منځ کې. او که داسې رینج کې ګیرېدئ او تاسو اعصاب باندې مایند سیټ هم خرابېدو نو بیا هغه ځای کې خیر دی، لږ لاس کې یا لږ پروفیټ کې مارکیټ نه وځئ. صحیح شو. پروا نه کوي. خو که مایند سیټ هم نه خرابېدو دا یو ښه سکیل دی. دا دې وخت کې تاسو سکیل نور هم ډیولپ کېږي چې تاسو داسې یو غټ یو ټریډ هم لګولی او ډېر وخت بعد ستاسو ټیک پروفیټ هیټ شي یا سټاپ لاس هیټ شي. هغه ستاسو دپاره یو پیشنس سایکالوجي نه ستاسو پیشنس زیاتېږي، حوصله زیاتېږي. صحیح شو. دې خاطره داسې ټریډونه هم فایده مند دي. هم ذهنیت ته فایده لري، ستاسو مایند سیټ صحیح کوي، او هم چې دی څه دپاره او هم چې دی تاسو کولی شئ چې شاید
مثال دلته په کم ځای کې تاسو یا لږ ګټه یا تاوان کې بند کړئ خو ډېر وخت پرېږدئ چې تاسو ټیک پروفیټ هیټ شي تاسو پروفیټ کې پاتې شئ صحیح شو. ښه دلته ګورو دلته موږ سره 3 بل کراس جوړ شوی دی 3 بل کراس ګوره مهمه دا نه 3 بل کراس غټ غټ جوړ شي 3 بل کراس وړي باډي چې منظم باډي ولري صحیح شو. معنی وړه باډي غټه باډي پروا نه کوي شیډو سره موږ کار نشته چې باډي منظم وي. ښه ګوره دې باډي وړه ده برابره منظمه ده صحیح شو. ټریډ چې ته لګو سټریټ چې دی موږ دلته څنګه اولنی کینډل ته لاندې کلوز شوی او بند شو جوړ شوی دی کلوز شوی هم لاندې دی صحیح شو. جوړ شوی لاندې کلوز شو اوس موږ دلته ټریډ لګو 2 یو پر 2 موږ پروفیټ ورکو ټریډ مو لګو دا د موږ ټیک پروفیټ دیز کې هیټ شو او سټاپ لاس موږ امه مرد ویل چې دلته موږ سره هاي نږدې وي هاي د 3 بل کراس نږدې وي نو بیا د هغې نه لږ بره لګو دلته ما لږ بره چې کړی خپل هاي مې بریک کړی دی خپل هاي نه مې لږ بره خپل سټاپ لاس لګولی دی نو لږ زره خپل ریسک منیجمنټ سره تاسو شی وکړئ خپل سټاپ لاس او ټیک پروفیټ پلیس کوئ تر څو تاسو شی یو پاتویم سی منظمه لاړه شي تر څو تاسو بل وخت کې یعنی مطلب که داسې دا پروفیټ شو که داسې بل ټریډ تاسو لاس کیږي نو تاسو هغې ځای کې هم تاسو باید سیف یې تاسو باید د غټ خطر نه بچ یې صحیح شو. ښه نو دلته ګورئ دې ځای کې ما ورته ویلی چې دلته اوس موږ سره سټاپ لاس خبره ده صحیح شو به درته اوس پس ایکسپلین کړم ګوره دلته اوس موږ سره 3 بل کراس جوړ شوی خو دلته یو دانه چې دی پکې ډېر وړوکی باډي والا جوړ شوی دی ښه او دې ته موږ شی ویلی شو دې ته موږ 3 بل کراس ویلی شو خو شی ورته ویلی شو دا یو کمزوری 3 بل کراس دی صحیح شو 3 بل کراس چې دی دا کمزوری دی دې خاطره لږ زره خپل سټاپ لاس کمو سټاپ لاس شی کوو کمو لږ زره سټاپ لاس بخښنه غواړم خپل لوډ سایز کمو چې موږ سره ریسک کم شي. نو دلته بیا بله خبره چې ده بیا موږ دا یو پر دوه ولې رینج هم ولې راکم نه کړي رینج په دې راکم نه کړي چې لوډ سایز خو ما کم کړي خو دلته چې موږ کوم ځای کې ټریډ لګو دا مومنټم والا کینډل دی مطلب موږ دې نه بعد خو موږ ته اندازه ولګېده چې مارکیټ نور هم ډاون تللی شي ګوره اوورال ډاون دی او نور هم مارکیټ ډاون تللی شي نو دلته موږ چې دی دا کینډل خو موږ لږ زره کانفیډنس یې لو کړي نو خپل لوډ سایز هم کم کړي که چیرې دا د ټریډ کینډل چې موږ دلته اوس دې کینډل کې ټریډ لګو مثال که دا کینډل هم دې ځای کې چېرته کلوز شوی نو بیا دلته موږ خپل رینج هم کمو مثال یو پر یو نیم موږ خپل رینج ته راوستو او ټیک پروفیټ هم کم کېښودو خو دلته موږ سره د مومنټم والا کینډل جوړ شوی دی یعنې مطلب مارکیټ کې سیلران زورور شو نو دلته موږ لږ کانفیډنس کې شو لوډ سایز کم لګو خو یو پر دوه موږ خپل نارمل چې کوم دغه دی ټیک پروفیټ دا ورکوو صحیح شو. ښه دلته تاسو ګورئ سټاپ لاس ښه سټاپ لاس دلته ما ته مخکې ویلي سټاپ لاس چې دی دلته موږ څنګه داسې ورکړی سټاپ لاس ګوره دلته که تاسو دا ټریډ چېرته لګولی ګوره ټریډ موږ دا کراس کړی دلته موږ ډایرکټ ټریډ ولګو صحیح شو دا درې واره 3 بل کراس کړه دلته موږ ډایرکټ ټریډ ولګو اوس سټاپ لاس ولې ما دلته ورکړی دی یا سټاپ لاس لږ ښکته هم دې ځای کې ورکوی شو دې ځای کې ما ورکړی ده ګوره بیا دلته د خپل شی وکړئ که چیرې ستاسو سپیس د ټریډ او د های په مینځ کې یعنې مطلب د 3 بل کراس های په مینځ کې سپیس ډېر زیات وي یعنې مطلب سټاپ لاس که څومره غټ ورکوئ ریسک هم زیاتېږي که نه نو که سټاپ لاس های بیخي زیاته راځي سټاپ لاس ریسک هم بیخي زیات راځي تاسو بیا هغې ځای کې څه کوئ د خپل های نه نیم یا د خپل د ټریډ لګولو نه چې کله های ته ورسېدې های نه داسې لږ اندازه یا یو کینډل اندازه یا نیم کینډل غټ کینډل نیمه اندازه تاسو خپل سټاپ لاس لاندې ولګوئ تر څو ریسک هم کم وي ځکه چې سپیس د سره هم ډېر دی. دلته اوس موږ ګوره دلته موږ سټاپ لاس ولګو صحیح شو دې ځای کې موږ سټاپ لاس دې ځای کې موږ ولګو دا ګوره دا کینډل هم دې کینډل نیمه یې موږ بیخي سټاپ لاس ولګو صحیح شو. ښه ټیک پروفیټ ورکوو ټیک پروفیټ دې ځای کې ډېر موږ سره وړاندې راځي نو دا هم د غټ پیشن او خبره ده چې تاسو کولی شئ چې دا ټریډ په لږ پروفیټ کې هم بیا وباسئ ګوره دې ځای کې مارکیټ سلو ډاون راغلی دی خو ستاسو پروفیټ یې ډېر وخت پس هیټ کړی نو حوصله غواړي صحیح شو بعض وخت کې ټریډ زر پلیس کېږي ټیک پروفیټ زر هیټ کېږي بعض وخت کې وخت نیسي. ښه دلته تاسو ګورئ مارکیټ اوورال خو ډاون دی او دلته بیا لږ بره تللی بیا اوس مارکیټ دغه ځینه ډاون شروع شوی دی صحیح شو دې ته موږ 3 بل کراس ویلی شو 3 بل کراس کینډل دی او دلته موږ سره کنټینیویشن شته نشته کېږي به نه وي کېږي دلته موږ سره لږ زره ویک دی دا سیګنل ځکه ویک دی خو دا کینډل وړوکی دی بل شی دی دلته لږ سره موږ سره دا موو چې دی وړوکی ځکې دی نو خیر دلته موږ بیا لوډ سایز هم کم لګو او خپل چې کوو ټیک پروفیټ رینج هم کمو خو دا خیر دلته موږ رینج زیات پرېښی دی تاسو دلته کولی شئ چې خپل د ټیک پروفیټ یو پر یو نیم یو پر یو ټیک پروفیټ رینج کېدی ښه راځي صحیح شو. ښه دلته تاسو وګورئ
دلته موږ سره 3 بریک کراس جوړ شو، هغې نه پس اولنی کینډل کراس وي، خو دا وړې باډې والا زه دې کې ټریډ نه کوو. مثال دلته موږ سره دلته هم ویک شو، دلته هم ویک شي، بیا خوند نه کوي. دلته ګورو دا کینډل خو بره لاړو، دې کې هم ټریډ نه کوو. دا کینډل لاندې راغی، دا سور ګود دی، دلته کلوز وکړو، دې کې مومنټم راغی. دلته اوس موږ ټریډ لګو، نو ځکه ما په 1/2 ورکړی چې د دې کینډل کې لږ مومنټم موږ سره راغلی دی، نو 1/2 موږ خیر پروفیټ اخیستی شو، خو بل لاټ سایز به کم یوز کوو. سټاپ لاس چې دی دلته موږ سره دا تیر های نږدې ده، نو بس دا های موږ سټاپ لاس های کې ورکړی دی، یا لږ دې نه های نه هم لږ بره ورکوی شي. های څه شو، های نه لږ ذره های نه بره ورکړئ چې خپل سټاپ لاس هم زیات شي لږ ذره. خطر کې مطلب خطر سټاپ لاس که هیټ کېږي نو ډېر وخت بعد هیټ شي. څه شو مثلا په اسانه هیټ نشي، دا وایم زه. ښه دلته ګوره 1/6 شو، 1/2 موږ پروفیټ په دې شارټ ځای کې موږ واغوستو. څه شو ګوره دې ځای کې څومره زر مو واغوستو، هغې ځای کې پس کینډلو کې موږ ډېر وخت بعد هلو. نو دا پیشنس غواړي، حوصله غواړي. بعض وخت کې کم وخت کې شی هم کېږي، داسې کینډل شی کېږي، بعض وخت کې زمونږ ټیک پروفیټ ډېر وخت بعد هیټ کېږي. نو دې خاطره پیژنه حوصله غواړي، خپل ټریډونه چې پلیس کوئ په حوصله، صرف سټاپ لاس ټیک پروفیټ دا ضرور ورکوئ، په یو منیجمنټ ریسک منیجمنټ په حساب ورکوئ، او بیخي په دې اولني ټریډ نه لګول نه مخکې خپله محاسبه کلیر کوئ، نور ټریډ پرېږدئ، بس سټاپ لاس ټیک پروفیټ چې هر وخت هیټ شو هغه خپل کار دی. صحیح شو، دغه باندې انشاءالله مخکې ځي، انشاءالله پروفیټیبل به یې. ښه او دلته وګوره مارکیټ کې یو مومنټم دی، ډاون سایډ ته دی، اوورال چې دی مارکیټ هم ډاون سایډ ته دی، ډاون دی مارکیټ ډاون سایډ ته روان دی. صحیح شو، ډاون روان دی. دې ځکه اوس موږ سره یو چی بلیک کراس جوړ شو، 3 بلیک کراس جوړ شو، خې باډي والا شیډو سره موږ کار نشته، 3 بلیک کراس جوړ شو. دې نه پس ټریډ چې ته لګه ګوره اولنی کینډل چې دی اولنی بره کلوز شي، دې کې ټریډ نه کوو. دویم کینډل چې شو لاندې کلوز شوی. صحیح شو، ماته څه ویل اول دویم دریم څلورم پورې چار یو کینډل لاندې کلوز شو، هغې کې موږ ټریډ کوو. خو بله خبره دې کې چې ده که چیرې د څلورو کینډلو پورې موږ چانس لرو، څلورو کینډل نه بعد چې پنځم او شپږم او هر یو کینډل مطلب څلور نه بعد چې بیا لاندې کلوز کېدو، هغې کې بس موږ ټریډ نه کوو، ټریډ نه موږ ځان بس بچ کوو. که بیا بل کم پیټرن یا کینډل سټکس ښکاره شو موږ د هغې ټریډ لګوو، خو 3 بلیک کراس نه موږ چانس د موږ لاس ووتو. صحیح شو، ځکه چې څلور پورې دا موږ سټریټجي ده، قانون دی، بس دا به فالو کوئ. صحیح شو. ښه دلته ګورئ، دلته تاسو دلته 3 بلیک کراس جوړ شوی، هغې نه پس دلته موږ سره دا کینډل کراس کې ټریډ موږ ولګولو سیل طرف ته، دا دی. ها دې ځای کې چې د موږ سره ټیک پروفیټ هیټ شو، په دې ځای کې موږ سره ټیک پروفیټ 1/2 هیټ شو، 1/2 ټیک پروفیټ هیټ شو. سټاپ لاس ماته مخکې مې ویلي بل دغه کې چې موږ سره کله مومنټم زیات وي او کله موږ سره د های د 3 بلیک کراس های بیخي وړاندې، نو بیا یا تاسو د هغې داسې نیمۍ ته تاسو خپل سټاپ لاس وړی شئ. دا نیمۍ بالکل ښه راځي، نو نیمۍ ته سټاپ لاس ویسئ، د هغې نیمۍ نه داسې د بل د اولني یا دویم کینډل د اولني کینډل نه بیخي به لاندې خپل سټاپ لاس لګوئ، که بیا هم لګوئ، او د دویم کینډل د جسم د باډي نیمۍ ته تاسو سټاپ لاس ویسئ. صحیح شو، نو 1/2 دلته ټیک پروفیټ ورکوو، 1/2 بیا هم موږ سره ټیک پروفیټ هیټ کې دلته چې خپل سټاپ لاس خپل ریسک منیجمنټ په حساب ځئ. دلته موږ سره دا هیټ شو، خبره ختمه. ښه بل بعض وخت کې بعضې خلک دا پوښتنه هم کوي چې موږ دلته اوس دغه موږ کوم ټایم فریم کې دا یوز کوو، کوم ټایم فریم کې یوز کوو. ګوره هر ټایم فریم چې تاسو یو استعمالوئ، صرف دا سټریټجي دا پیټرن دا کینډل سټیک تاسو چې ښکاره شو همدا طریقه باندې به ټریډ پلیس کوئ. که هغه مثال خو دومره ده چې سکیلپینګ څوک کوي، اورجینیټر ټریډ څوک کوي، یو ساعته 2 ساعته شاوخوا داسې نو یا 4 ساعتو منځ کې څوک ټریډ کوي، نو هغه ته دا ما سجست دی چې 15 منټه 15 منټو نیم ساعت او یو ساعته چارټ کې ټریډ وکړئ. څوک چې د یو ورځې نه زیات ټریډ غواړي چې اوږد پرېږدي خپل ټریډ، مثال غټ اماونټ لاټ سایز غټ کاري او خپل ټریډ غټ پرېږدي، اکثر اماونټ زیاتي شارټ ټرم کې خلک غټ اماونټ یوز کوي، خو بیا هم هسې وایم که نه چې مطلب څوک غټ ټرم دپاره خپل ټریډ پرېږدي، خو هغه البته هغه ضرور دی چې هلته غټ اماونټ یوز شي، ځکه چې پروفیټ بیا ډېر وخت بعد راځي چې ښه پروفیټ سړی اوچت کړي. صحیح ده، نو هغې دپاره بیا چې شی به کوئ، بیا به 1 ساعت نه واله تر اولنی ساعت، څلورم ساعت او 15 بخښنه غواړم یو ورځنی چارټ تاسو هغې کې ګورئ، نو تاسو لپاره ښه سجیشن دی، تاسو په دې کې انشاءالله خو پروفیټیبل ټریډونه کولی شئ. مثلا دا چې هر یو ټایم فریم کې تاسو ټریډ کوئ، چارټ ګورئ، همغې کې بس دا کینډل پیدا کوئ، همدا کوم سټریټجي درته ما ویل همغه یوز کوئ. اوس ما یو ساعته کې دا اګزامپل ښکاره کړی، تاسو په هر یو منټ کې کولی شئ. صحیح شو، الله دې جواب مو حاصل کړی، پوښتنې مو حل شوې، بیا هم څه پوښتنې مشکل یې ازادانه تپوس کولی شئ، کمنټ باکس یا واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. بیا هم څه مشکل یې یا څه پوښتنې ستاسو په واتساپ باندې حل نه شو، زه کوشش کوم چې شارټ ویډیو یا داسې مستقیمه ویډیو ستاسو پوښتنو لپاره جوړه کړم، تر څو ستاسو مشکل پوښتنې په اسانۍ او زر تر زره حل شي. تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.